ډیره اسماعیل خان کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او له کرزي وروسته مجاهد وایي د داعش خطر له پاکستان افغانستان ته متوجه دی. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشه. په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د خیبر پښتونخوا په سویل ډیره اسماعیل خان کې د سړک غاړې ماین چودنې په پایله کې 15 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته تر برید وروسته چې دوه پوځیان پکې ووژل شول، په ډیره اسماعیل خان کې هم د پوځ پر موټر سړک غاړې ماین چودنه شوې ده چې په نتیجه کې دوه پوځیان ځای پر ځای وژل شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي. پوځ ویلي چې په پیښه کې ټپي شوي سرتېري یې روغتون ته وړي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د یادې پیښې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کې پر پوځ د شویو ډیریو بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی دی. او د هیواد تر پخواني ولسمشر حامد کرزي وروسته د افغانستان اسلامي امارات عمومي ویان د ذبیح الله مجاهد هم د عمران خان د هغو څرګندونو غبرګون کې چې ویلي دي د داعش خطر له افغانستان څخه پاکستان ته متوجه دی، ویلي چې د داعش خطر افغانستان ته له پاکستان څخه متوجه دی، نه برعکس. مجاهد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دغه ډلې ګواښ دومره پیاوړی نه دی چې نور هیوادونه وګواښي. مجاهد له کابل نیوز سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز ویلي چې اسلامي امارات د علماو د یوې داسې شورا پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په دیني مسایلو کې به دولت ته مشورې ورکوي او په خبره یې کومه مسأله چې د مشرانو شورا او عامه شورا په اړه رسنیو کې خپره شوې به هغه دایمي خبره ده او پر هغې به وروسته کار کیږي. مجاهد د څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې عمران خان په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې داعش له افغانستان څخه پر پاکستان بریدونه کوي چې په کور دننه او د باندې د افغانانو توند غبرګونونه راوپارول. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.